درې ډېر زیات مهم خبرونه له هند څخه څومره غنم بیا افغانستان ته لیږل کیږي، هغه ځان ته هر څوک او ولې له بیخه وباسي، او د دې ترڅنګ یو ډېر بل مهم خبر هم شته دی. نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ او که سوله افغان هم تر څو نه وي سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ. لومړی خبر دا چې د پښتونخوا عوامي ګوند مشر نن ورځ یوې لویې ولسي غونډې ته په خپلو خبرو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې نړۍ ته دا وښایي چې موږ د نړۍ ټولو مذهبونو، قومونو او هیوادونو ته احترام لرو او د نړۍ څخه هم دا غواړي چې افغانستان ته احترام وکړي. اسکزي هم دا ډول د طالبانو څخه وغوښتل چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي، ځکه د نجونو د خلاصون سره اسمان نه راغورځېږي. محمود خان اسکزي د خپلو خبرو په لړ کې د پاکستان څخه وغوښتل چې په ډیورنډ کرښه اغیزمن تار لري او دواړو خواو پرتو قومونو ته په آزاد ډول د تګ راتګ اجازه ورکړي، او که چیرې د پاکستان پوځ دا کار ونه کړي نو دوی به دا اغیزمن تار له بیخه وباسي. ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو له ګودام څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د هند له لوري 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام او هند حکومت د سکال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس یې هند افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه پورې 10,000 ټنه افغانستان ته رسیدلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدلو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرونو پر اساس اوس مهال کابو 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. خبر در سره شریک کړم چې ازبکستان وایي له اسلامي امارت سره په ډیرو مسایلو کې تعامل لري او وایي چې دغه ډله باید د یو واقعیت په توګه ومنل شي، خو تاکید کوي چې د نړیوالې ټولنې څخه وړاندې به د دغې ډلې حکومت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی اسمت الله ارګاشوف وایي چې دوی به افغانستان په یوازې توګه په رسمیت ونه پیژني ترڅو چې دغه کار کیږي. غواړي چې په دې اړه جمعي حمایت او غږ موجود وي. ټول شموله حکومت د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د میرمنو حقونو ته درناوی او د نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له شرطونو څخه دي. خو ارګاشوف په دې باور دی چې طالبانو ته په چټکۍ دغه شرایط برابرول ستونزمن کار دی. ارګاشوف زیاتوي چې طالبان په دې پوه شوي دي چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندلو لپاره اړ دي چې ځینې بدلونونه رامنځته کړي. اسلامي امارت بیا وایي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو پاللو ته ژمن دی. له تاسو ټولو ډیره مننه کوم چې د سوله افغان یوټیوب چینل دغه ویډیو مو هم تر اخره ولیدله. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه پخوانۍ ویډیوګانې هم تر اخره وګورئ.